عثمان ذوالنورین دا صحابي وې زده مشرق طرف نه په جنت البقیع را دننه شم، جړه راغله چې اے رب کائنات یا الله یا رب العالمین خدای دا هغه عثمان ذوالنورین دی یا الله چې مدینه منوره کې اوبه نوي چا سره د اوبو تنظیم نو د مدینی کو یاد یهودو په لاس او تصرف کیو یا الله دا عثمان ذوالنورین دا زم د جناب محمد رسول الله چې د مدینی فقیرانو ته کوی د پارا د اوبو د پارا تنظیم برابر کړ یا الله نن د عثمان زمکه کی ځای نشتا دې فکر سره روان دی د جنت البقیع د خورن اوازونه را اوچتیږي د اخوا د خوا ګوري یو आवाज راغی چې اے عبد الله اے د خدای بندا زماغي ک عثمان ابن عفان ته کولو دا زوربان فخر کوما زماغي کی تیرا والا دی خو اولیدل आवाज راغی خو سشته دی نه بیا بل आवाज راغی ورته وی اے د خدای بندا ستا قدمونه دی ما د پاره مبارک وی ته چې لاړې د عثمان ذوالنورین د پاره ما ځان خسته کړې ما تیرا والا چې سو په جنت البقیع په دروازه په کمر باندې لاندې ښکته کیدلو یو د پاسه سل اوازونه د ځمکې نه اورېدل عبد الله ابن عمر ته وی اے عبد الله ابن عمر اے د عمر فاروق بچړیا ما داسې اوازونه اورېدل او ورته وی لاړه شه او د مؤمنانو مور ته وایا اپ منډه باندې راغی ورته وی اے د مؤمنانو مور اے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنها هغه ته وی چې چا په واسطه ورته ویل چې ورته وای چې زرا روانم خدا ما غوونه اوریدل خو څوک مې معلوم نکړل آیا دا خو به د جناتو आवाज نه بی عائشہ ورته فرمایي دا د جنت البقیع د ځمکې आवाज ده چې د عثمان ذوالنورین د پاره ځان خسته کړي دي الله اکبر الله اکبر بسم الله الرحمن الرحیم الا ان اولیاء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون قال الله تعالى وتبارك يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين أما بعد هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحمين يا ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم صحبتي صالح ترا صالح کو ندو صحبتی طالح ترا طالح کو ندو
په مجلس د اولیاء بسر زر شي کوي لوټا او یا کانه د صحرا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم صل وسلم على النبي الامين اللهم صل وسلم على النبي الامين اللهم صل وسلم على النبي الامين واجب القدر زما ډیر محترم و معزز د الله جل جلاله نیکانو بندگانو ملمنو او د دې دینی درسگاه او دینی مدرسې د دارالعلوم محمدیه د دې همجوارو الله جل جلاله مومنان دنیا کے په مختلفو صفاتو باندې ستایي او الله جل جلاله د مؤمنانو د هغوی د مختلفو ډلو په مختلفو طریقو سره د هغوی خصوصیات او د هغوی درجات ذکر کوي کله ایمان په اعلی درجه کې خلق دی نو هغه د انبیاء او بعد صحابه کرام دي رضوان الله تعالی علیهم اجمعین او د صحابه کرامو نه د ایمان په درجه کې بیا ورپسې دویمه مرتبه او پوړی باندې سنبال اغا تابعین حضرات رحمهم الله تعالی علیهم اجمعین او بیا داسی سلسلوار مراتب د هغه تبع تابعینو او تر دې وخت پورې چې څومره مسلمانان په مختلفو اعمالو کې مبتلا دي نو په مختلفو اعمالو سره سره ورته الله ځانته درجات او مقامات ورکړي دي قیامت پوریم الله جل جلاله د مؤمنانو د مختلفو ډلو ذکر فرمایي نو یو هغه ډله ده چې هغه موږ تاسو په صفت د اولیاء پیژنو اولیاء زمانه د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم دام اولیاء الله دی ولی تعارف دا دے دا اللہ دوست ہوئی ولی صفت دا دے چی یخرجهم من الظلمات الى النور انن ستاس دولان دی دا اللہ دا معرفت والاو سو خبر عرض کوم او نن د دنیا په مخ باندې چې څومره بے ادبی د اولیاء الله کیږي مونږ او تاسو د الله نه ځان بچ اوساتو چې یا الله دا خو ډیر یو بدرنګ دشمنی ده چې الله مونږ ستاده لوی ډلې د مینه او محبت والا سره مونږ د هغوی ګریوانونو ته لاس ورچو د هغوی بے ادبی کو دا خو یو قسم داسې دی چې یو سړی چاته وای ته مې ډیر خوښي تا سره مې ډیره مینه ده خو چې ته په چا خوشحالېږي او تا ته کوم خلق ګران دي هغه زما ډیر بدي شي نو دا د دې عاشق دا خبره د معشوقې سره دروغجنه ده
کله چا د چا سره مینه وي نو د هغې دوستان به مخوخ وي، نو کله چا د الله سره مینه وي د الله دوستان به خوخي، کله الله د رسول سره د چا مینه وي د الله د رسول دوستان به خوخي، او چې د الله د رسول دوستان او د الله دوستان خوښ شو نو دا سره به الله جل جلاله په صفت د مؤمن او په صفت د اولی درجه د مؤمن کې الله حساب کی. دیو جن عزیزانو هر پیغمبر هغه ته الله رب العالمین خپل اولیاء او خپل دوستان ورپه نخ کړی دي، داستا دوست دی، داستا ملګری دی، او خدای پاک ورته ډیر لوی لوی شان ورکړی دی خلقو ته. دغه رنګې موږ تاسو په اسلام د قران کریم په دې حدودو کې وګورو چې الله پاک زانی ته کم حد مقرر کړي. زانی چې زناو کی شادي شوده نه وي، یعنی واده نه وکړي، ظلمه وي او جنۍ واده والا نه وي، نو که زانی او زانیه دواړه په هغې باندې شرعي ګواهان پیش نو هغې ته بیا 100 کوړې ورکوي قاضي. اومدقه ښځه ده، اومدقه سړی دی، خو چې زنا تې وشوه د واده نه بعد نو بیا الله حکم دا دی چې دا سنسار کوي، کاڼو کې ختم یې کوي. ګوره یعنی یو بد صفتو اومدقې ښځې کولو نو کوړې ورته الله معینې کړي، خو اومدقه ښځه وه چې بیا د واده په صفت موصوفه شوه او بیا په بد عملی کې شروع وکړه نو الله ورته وایي چې دا په کاڼو کې تېنه سا وباسې ختمه کوي. دا څه وجه ده؟ حدود الله معین کړي. ته ولې داسې بدفعلي کې؟ تا ته خو الله پاک یو نعمت درکړی چې هغه خاوند دی، تا د هغه نافرماني وکړه نو سزا تا ته دا میلاو شوه. ای ښځې ته به اوس په کاڼو کې سنګسارېږي او د کاڼو منځ کې به درنه روح ځي. سړي ته ولې دومره سزا مخکې نه میلاوېدله؟ کوړې وي، کیدای شي بچ شوی وی، مړ شوی نه وی، دا خو ډېر بدرنګ مرګ دی چې په کاڼو کې پټی وي. دا په دې وجه چې دې د یو مؤمنې یو پاک دامنې ښځې د هغې د عزت لحاظ ونه ساتلو، هغې خفه کړه، هغې ودردوله. دته خو په نکاح شرعیه سره مؤمنه صالحه ښځه راغلې وه، نو اوس دې خاوند ته داسې سزا ورکوي. قرآن وایي چې خلق ته عبرت واخلي. نو ته څرنګې مراتب دي که په حدودو کې مرتبه ده، غل نه به لاس دومره پرې کې، خو د غل د غلا وزن به کې چې څومره انداز سره دا لایق د غلا دی. یو سړي مسواک پټ کړی، د هغې نه خو لاس نه کټ کوي قاضي. یو سړی په لار روانو، د زمیندار کاکا لور په پوله پروت و، ایسته یې راوچت کړو چې زماړه لور دی، لور یې یوړو کور ته، قاضي که ورباندې حکم کوي لاس خو به ترې نه کټ کوي، د دې دپاره خپل حد دی، سزا به ورکوي. خو که یو سړی 10,000 روپۍ پټې کړي د هغې دپاره بیا قاضي یو حد جاري کوي د ځان نه نه، بیا ورته څرنګه چې دې ستونه اوچتېږي په ګناه کې هغومره ورته الله پاک بیا مرتبه د ایمان راښکته کوي او د سزا ورته اوچتوي. داسې نو عزیزانو د الله د اولیاو مراتب دي. څومره چې دوی د ایمان په دې مدرسه کې تکالیف او مصائب برداشت کړل نو دومره الله ته ورنږدې شو. نو چې کله د دنیا په بازار کې د دنیا خواهشات د خپو لاندې کړل او دنیا ته دنیا اونه ویله او رب ته رب ویل نو الله ورته مرتبه اوچته کړه او دې ځای ته ورسول چې الله ورته وایي خبردار، الا خبردار، خداوند متعال فرمایي ان اولیاء الله، الله وی خبردار بشکا زما اولیاء الله چی دی. خبر اور اے انسان عام گمان ور باندې مکوان، لا خوف علیہم، د دنیا جون ویره دا تکلیف دی الله وی دی باندې بیان نوی. کله چې دنیا کې زندگی تیری الله وی دا به د خوف نه بهر وی. کله چې دی مومن ته مرګ راځي دی ولی الله ته نو الله ورته فرشته را لېږي ورته وی اے زما مومنا، اے زما دوستان،
ما ترى رواني ما تدرات للمبارک شاه لا ورتوی وقت غم جن کی دور روان دی خطب غم جن کی نا وقت تکلیف را روان دی و تکلیف پتا تا نہ ملاوی وقت غم را روان دی خطا تا بغم نوی یا اللہ دا اولی غم ورطا نشتا انسان خود ہے اللہ فرمائی غم بم نوی اے پرشتو غکی ورطا زیر ورکا لهم البشرا فی الحیات الدنیا دنیا کی جون کی تات دی خوش خبریں نیوی او گره یاد ساتا کلچ دنیا دحان تکڑا دری ما شبانو تا استاز ہوئی اے بچیانو تا سے کہ بدرے والا دو خوخو نمبر خواندان رازی لیکن پتہ نوان پدی علکانو کی دا سے علک راغی چه د درې واړو الکانو نه نمبر یوړلو نو په درې واړو مخ کې خوشحالي راغلی وه بیا ور باندې غم راغی خدای پاک اوس فرمایي چې نه 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 د اولیاءو متعلق به دا کار نه وي لهم البشرا فی الحیات الدنیا وفی الاخره دنیا کې هم ورته د خوشخبرۍ زیری ورکوي د خوشحالۍ زیری ورکوي آخرت کې هم ورته پاره خوشحالي ده او رب فرمائی چې ګوره زما کلمه او زما فیصله د دنیا د بادشاہانو نه ده چې دا به سبا ته په رشوت باندې بدله شي لا تبدیل لکلمات الله رب فرمائی نه به بدلیږي دا کلمه دا زما فیصله ده الله وای ټول وای الحمدلله د خداوند متعال اولیاء ته دا ولې دومره مرتبه میلاو شو دا خو مرتبه ده دا ځکه چې د دنیا په دروازه کې ورته ورس پورس تکالیف رسی آغی زمانے نے راواخلا دا اللہ دا پیغمبر اولیاء ہوتا ابی جہل سمر تکلیف ورکرل صحابہ کرام صحابیات دا اللہ اولیاء دی سمر تکالیف ورتا ملاو شو خودی اولیاء اللہ یو خبر کولا چی زمنگ دے زان او بدن او زمنگ مال او زمنگ مخت جیدادونا دا دی قربان وی پا معشوقه زمونگا باندی یعنی پا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خداوند متعال ورتا دا قبرنا آوازونا ور نصیب کرل کلا برازی زماغی گیتا دیر زیت میں خواخی عثمانی ذنورین رضی اللہ تعالی عنہ چه دا غی لاش مبارک واغست سو جمعوران دی ما دا غی بیان کرو تقریباً پا 26 ذی الحجہ باندے پا 18 ذی الحجہ داغی شہادت شویو ما پا 26 ذی الحجہ داغی شہادت یو روایت دادے چی دا پا 26 ذی الحجہ باندے یو پا 18 و بل روایت پا 26 بہرحال عثمانی ذنورین پا جنازہ بانے پابندی اولگے دا چی دا بدلتا نخخوئی دلتا با نخخوئی یو صاحب کشف ہوئی صاحب کشف آغی چاہتا ہوئی چی اللہ رب العالمین ورتا پڑیرو پٹو شیانو باندی پخپل قدرت کامل سرا معلومات او علم ورکی او دا داغی دا خصوصیاتو نے خصوصیات تی یو صاحب کشف پا جنت البقی کی دا مشرق طرف نارا روان دے مسجد نبوی ترا روان دے و جھاڑی خبر دے چې د عثمانی ذنورین د خخیدو ځای نشته الله اکبر هغه عثمان چې د مدینه منورې د جمعات زمکا اتیا غز یو ځل واغستله هغه عثمان چې زر او خان هغه د تبوک د غزا د پاره واغستله هغه عثمانی ذنورین چې چا به د صحابه ودونه نو ودونه به ورته کول هغه عثمانی ذنورین چې د مدینه منوره کې کویانو د عبود یخص کولو هغه عثمان کویا واغسته لیکن بیا هغه عثمان ته په زمین د مدینه منورې چا زید خخیدون ورکول دنیا کې بدا حالات راځي د خدای د اولیاء د نیکانو خلقو دا رنگارنګ وخ سره مخالفتونه خلقي خو الله څخه خو ورته دا مقام ورکړي چې لهم البشرا فی الحیات الدنیا وفی الاخره عثمانی ذنورین دا صحابی وی زده مشرق طرف نه په جنت البقیع را دننه شم جړه راغلا چې اے رب کائنات یا الله
یا رب العالمین خدای دا اغا عثمانی ذوالنورین دے یا اللہ چی مدینہ منورہ کی اوبا نوی چا سرا دو بو انتظام نو دا مدینی کو یاد یہود پلاس و تصرف کیو یا اللہ دا عثمانی ذوالنورینو دا زمد جناب محمد الرسول اللہ چی دا مدینی فقیرانو تے کوئی دا پارا دا اوبو دا پارا انتظام برابر کرل یا اللہ نن دا عثمان نظمکہ کی زین نشتا دے فکر سر روان دے دا جنت البقی دا خورن آوازن را اچتیگی دے اخوا دے خوا گوری یو آواز را گئی کہ اے عبداللہ اے دخدے بندان زماغی کا عثمان ابن عفان تا کلو دا زوربان فخر کو ماں زماغی کی تیرا والا دی خواہی اولی دل آواز راگے خسشت دے نا بیا بل آواز راگے ورتوئی اے دخد بندہ ستا قدمون دی ماد پارا مبارک ہوئی تچے لاڑے دا عثمانی ذوالنورین دا پارا مازان خیستہ کرے ما تیرا والا چسو پا جنت البقی پا دروازہ پا کمر باندی لاندی اخکتا کی دلو یو دا پاس اصل آوازونے دزمکی نورے دلا عبداللہ ابن عمر توئی اے عبداللہ ابن عمر اے دا عمر فاروق بچڑیا مادا سے آوازونے نورے دلا اور توئی لاڑشا او د مومنانو مورت اوایا اپا منڈ باندی راگ ورتوی اے د مومنانو مورے اے عائش صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اخی توی چی چاپ واسطه ورتویل چی ورتوی چی زرا روانم خدا ما غگون ووری دل خود سوگ میں معلوم نکڑل آیا دا خوب دا جناتو آواز نہیں بی عائشہ ورت فرمائی دا دا جنت البقی دزمکی آواز دے چی دا عثمانی ذوالنورین دا پارائی زان خیستا کڑے دے زمکم ورتوی چی رازا کلا چی دا پیغمبر غلامی تا ارسیدو نو خلقو خو نپر خود مدینی زمکی ورتویلی چی نبار بینو باسی دا زمان دا غیگی گل لے دا زمان دا پٹکی گل لے دا با منگ تراوالی دا با بلزی تنزی عثمانی ذوالنورین دشپی پا جنت البقی کی دفن شو چی کلا دفن شو دا صحابی وی سو رضی بعد زد عثمانی ذوالنورین قبر تراغلم شپکی مورتا جڑا کولا جڑل مورتا چی ما دا قبر نا آواز ہو رہے دو چی اے عبداللہ تا دی خدای خیستا کی چی دا عثمان پر اتلو دی منگ تزینت او خلا را او بخلا دا دا خدای اولیاء چی شی دے ورطا زمکوی رازا ستارات لل دے مبارک شی چی کل دا اللہ دشمنان شی نبی دا قارون پشانتی ورطا پختی ماتی بیاوی اے قارونا پسر زمین باندے میں دستانا بل انسان بد نرات للو ونی لز بد رات للم قارون تا وی سکا چی ستا دشمنی دا اللہ دا پیغمبر سروا او چی سک دا اللہ دا نبی دشمنی نو اغا یرا دا دوستان بے سوگی دوستان اغا خلق دے چی دا اللہ دا نبی پا طریقہ باندی جون برابر وی یوزلی موسیٰ علیہ السلام وی چی یا اللہ زما با جنت کی سوک گوانڈی وی رب کعبہ ورطا وی چی ستابا پلان کے سڑے گوانڈی وی یو غوی خرسون کے والا کس ورطا وخون اب استا گوانڈی وی وی دا با زما سنگا گوانڈی وی اخو غوخ خرسی موسیٰ علیہ السلام دا مسافر پا صفت باندے لارو لکه یو مسافر سره چې وزه تراش هغه سره روز دا سټیم ته ورسولا چې اخیری روز دا شپه ور باندې را روانه ده موسی علیہ السلام ور سره ناس ته دا کس نه پیږي شپراله ورته وی رو رسکه موسی علیہ السلام ورته شپرا باندې راغله مسافرم وی ما سره نظم علم باندې کم موسی علیہ السلام وی بس خامخا بزم بل نشتا دی ور سره لاړو چې لاړو موسی علیہ السلام دی وزګوري چې دا څه عمل دی چې الله وی دا بستا کوانډي وی
چې لاړو کور ته دننه لاړو، په خپل لاس باندې کټوي برابر کړه، ارسه برابر کړل او دروازه کولو کړو. موسی علیہ الصلوۃ والسلام ورپسې ورغه، هغه بچمچ راغستله او یو بوډۍ زنانه، کمزوري زنانه هغه په کټ کې پرته او غلبه په خله باندې روټي ورکوله. چې هغه بنوړی تیر کړه، هغه به ویل چې یا الله زما بچي د موسی علیه السلام ګوانډي جوړ کړي، یا الله جنت. موسی علیہ الصلوۃ والسلام چارس اولیدل، موسی علیہ الصلوۃ والسلام د وخت نبی او پیغمبر، ویل یا الله ته رښتیا وي. وګړه دعا وکړه، دا قصاب ورته وی چې دا الله بندا ته سو کې تا خوري رزه ته جړا وکړه، او دا یو आवाज کې چې یا الله ته رښتیا ویل دي. ورته وی اے دا الله بندا ما د الله نه سوالو کو چې یا الله زما په ګوانډي سوګي. ما تعالی فرمایل اے زما کلیما د جنت گوانډي په پیجندل غواړي. ما ویلی الله زما به د جنت گوانډي سوکي. ما ته فرمایل اے زما کلیما پلان کې قصاب بستا گوانډي وی چې کم کسان غوخه خرڅي زرالم تاپسی داراته وایا چې دا عمل دی کله نشرو دی. ورته وی د الله پیغمبران کله چې زما پلار وفاتو، زما مور ځوانه وا، زما مور ته بیماری ولګیدله، د رب العالمین فیصله دا خپېتی الله واغستلی، الله تعالی سونه واغستل. زما د مور د خدمت صد پاسه درش کاله برابر شلو، زمور اوچتوم پغیق کټ ته وړما او به د کټ نه بار د خواره وړما، دا غي د جون ټول ضرورت ز پوره کوم. خو زما د درشتو کالو نا چې مور کله ز فارغ شم تینا، نو مور می دا دعا کوي چې یا الله زما بچي د موسی علیہ السلام گوانډي کا. خو زه نه پیژنم چې موسی علیہ السلام څوک دی، او ورته وی هغه موسی علیہ السلام زېما الله ما ته ویلو چې دا بستا گوانډي وی. نو دنیا کې که یو سړی د مور خدمت کوي، د الله د ولایت مقام ورته حاصل شو، الله په آخرت کې د پیغمبر گوانډي وګرځولو. یو سړی چې دنیا کې 24 غنټې زندگی داغه د الله د پیغمبر په مینه کې وي، د مور او پلار په خدمت کې وي، او شپم الله له قیام الليل کې تیری او روزم تیری، سمو خیل دا ود الله پاک پډېرو مقربو کې ناراضي، خامخا برازي. زمونږ په دي اولیاء الله کې یو مشهور ولی دی خواجه بهاءالدین، خواجه نظام الدین اولیاء رحمت الله علیه، لوی ولی تیر شوی دی، هندستان کې مزار دی. نظام الدین اولیاء ډېر لوی صبرناک عالم تیر شوی او ډېر لوی د کمال نه ډک ولی تیر شوی. داغه یو مرید دی خادم خاصو. بعض خلق نن سبا داسې دور او زمانه راغله، الله رب العالمین دې رحم وکړي. 13 ورځ مې اخبار لیدلو په سوریا کې د یو لوی پیغمبر قبر په بمونو باندې والوځولې شو. اسی زمانه را روان، ما به یو وخت کې خبره کوله چې ورونو موږ دا مخالفت نه کوو، موږ هم دا وایو چې ولی د الله دوست دی، د الله دوست چې لارې د الله د دوست نه د معرفت صادر راوړه. یو چا یو عالم دا نه دی ویلی چې هغه ته خدای وایا. هر سړی ته موږ یو د الله ولی، د الله ولی ګڼه، د الله دوست ګڼه، د الله محبوب ګڼه، د الله عاشق ګڼه. قال تلاری یا الله ما دا سوره فاتحه ولوستا، دا سوره اخلاص می ولوستو، یا الله ما دا سوره الناس ولوستو، خدای د دې ثواب د باباجی رحمت الله علیه روح ته ورسوا. یا الله د دې اعمال صالحو په وسیله خدای زما ګناهونه معاف کا. دغه څه شرک دی، دغه څه کفر دی. مزه اولیاء زیارتونه، دا اولیاء زیارت، اولیاء خو بزمو د انسانانو ستا غوند انسان ته دوه معنی غول کې غولنه هغه په 24 غنټه الله رضا کول. ته خو چې کینې په دړې غول غورځي، حرام خورا هغه به د حرامو نه ځان ساتلو. تا ته کچا داسې ویل ته به سترګې به درنه وباسم، لیکن هغه اولیاء الله چې چا ورته ویل سترګې درنه وباسم، هغه ورته شپه کې دعا غواړي و یا الله ته دوست وګرځوه. نظام الدین اولیاء مرید او خادم خاص و.
هغه ورته ویلې وای حضرت زواده کوما بابا جی ورته دعا وکوي چې الله رب العالمین دی دیندار خزه درکې. یو چا ورته درخواست کو خزه په نکاح شو، دا مرید سمو د بعد راغی او د خپل خزه سره میلاو شو. بیبي ته وای چې بیبي پما دا ګمان مکه وجه ډېر نیک سره پټکې به می پسری امسا ملاس کې دا د ولیانو جامې می اغوست خو زه ولی نه دنیا کې داسې خلق شته چې یو ځل الله تعالی سونه برکی له مقامونو ترسيږي. هغه ورته ویل داسې بلاسو کی، هغه ویل دا زما مرشد پاک نظام الدین اولیاء رحمت الله علیه. هغه ورته ویل نظام الدین اولیاء چا ولی کړي؟ خزه ورته ویل هغه څه ولی دی؟ هغه زه ولی نه مانم. خاوند ته غسلاله چې بیړه دې پرکشه زما مرشد پاک ته خبره نسبت داسو کو قسم په خدای چې زما مرشد پاک ولی نه سرزمین باندې بل ولی ورشته نه. اور ته وی داسې چللې چې ستا ولی خوستا ولی دې خو زه نه منم. وې سرنګا وې زکه نه منم چې دا الله ولی وی کنه ناغه داسې تیر ډوډۍ نه خوري دله خو سبا لنګری باندې دي سارم دیګونه پاخه راځي ما خام دیګونه پاخه راځي او سبا داسې غټ پټ دي چې یو ځکه کمبوت ناراضي او چې د خدای ولی شي کنه نو پاغي باندې مصیبتونه راځي. زما خو دې څومره مدته تیر شو ما په نظام الدین اولیاء کې تبه قدر نه دلیدل نو ولی پس شو دا ولی نه دی. خاون سره شک پیدا شو چې دا خو یو خبره ده تراشه مرشد نه تاسو کا نظام الدین اولیاء طرفه ورته وی چې بابا جی وای جړل ورته ولې جاری بچیانو وای زه خد طلاقوم ورته ولې طلاقې بچیا وای زما خدي پتاي اعتراض کو او هغه چې نظام الدین اولیاء ولی نه ده ځکه چې اولیاء داسې نه غټيږي او داسې بلاګانې نه خوري دا خو زه بچ لنګر ته ورشي لس قسمه طعامونه پراته دي طعامونه ډیر دي نو دا ولی پوسه شو اولیاء خو بناره تیری دویم دا چې دا ولی پوسه شو دې ته بیماری نه دراغله او دریم دا چې ولی نه ده ځکه چې د ولی مخالفین وي د خطور هندستان چې کوم دی لګي د صفات بیانای نه دا ولی نه ده. درې صفات پکې نشته. یو صفت د سره چې دا غټ پټ ته بیماری گینا. دویم دا چې د لنګر ډوډۍ خوري او د لنګر ډوډۍ دا د شبهاتونو ډکه ډوډۍ دا چا مال لاوړي حرام دی حلال دی د سود دی د سشي مال دی د شراب باندې ګټلې خو بسر سره ترازی او دا لنګر کیا چې خوریا. او دریم دا چې مخالفین نشته. او ورته بچیا یو خبره وکاو خو ستاو زما د ستاو استاد بیبي او زما به ترمنځ یو خبره وی چې زما د ژوند په ژوند کې به چاته نخکارا کوي ویل نه بالکل نخکارا کوم. ورته اے بچړیا بیبي ته دی وایا چې نظام الدین اولیاء په ملا باندې یو داسې نه نکړه راختلې ده چې د نظام الدین اولیاء په دې ملا کې دا لاس د مړوند پورې نه نوځي. د دې د پاره زما یو بیبي ده چې هغه د قران کریم حافظه ده زه چې سار راځم زما دا ټولنه نه کوي هغه صفاکي بیا پکې مالوچ وردنه نه کی دومره ګن پکې جمع شوی وي چې زما سپخین کور تلار شم بیت نه هغه نه کوي نه مالوچ را وباسي به دوباره صفاکي کای تمنه نه اے بچي زما لنګ اوچت کا چې کله ورته لنګ اوچت کړلو د نظام الدین دملانه نری نری وینر روان شولا ورته اے بچړیا زما داسې بیماری ده چې زه ته ناروغ یو غنټه کې ناستل نشم ځکه زما د ملا پتر کې داستنې لاندې باندې روانې وي. مرید تنزیل ټک ورکو چې هو زه هم تلا خبر نه وم او خدای دې وایا چې بس دې مونږ نه سغواړي. دویمه خبره ده چې بچوړیان کله چې د سار اذان کیږي د تهجد نه بعد
یو پن خس راوړم خشاک راوړم د غرنا اے بچوړي هغه خشاک خرصوما پاغه باندې ځان ته طعام اخلما ما اوس پوری د لنګر طعام خړلې نه ده زرو جایمانو چې روجایما یو رو جماعت می هغه په دغه خپلو د غیا په پیسو باندې ماتوما نو بچي ما د لنګر روټي خړلې نه دا مرته وای ورته وې درې خبره داد چې دا په تاسو په خبره باندې کیږي نه خځه ته دی او آیا چې نظام الدین اولیاء تا دا خبره کړی دا چې مخالفین نه لري زما په پلان کې لار زما ته بمرا په سر روان خدا بنوي چې د په سر روان دا आवाज بنه کې ګوري وای ښا خځه ته ویل راځه تو خبره خو برابر شوي هغه ویل بالکل دا خو ما د خزرم تاسو کو هغه مرته وی چې دا څه مسله ده خو مخالفین نشتار سره وي خسړې نظام الدین اولیاء په یو کوڅه روان شو چې روان شو هر سړی ویل خزو ملا مولوی سے روان دي د الله ولی روان دي ډېر تشي هله دعا ته نه وغاړي دا کوڅه چې خلاص شولا دی خزي ارس اوریدل چې مانل چې مخالفین نشتا په بل کوڅه چې روان شو نظام الدین اولیاء خزو ور پسې روانه ده اره وسره چې راوځي او به شراب والی دی وګوره کنه غوړه ګیره روان دي لانن خو ور پسې پردي خزم روانه ده ار سره براوتو او په نظام الدین اولیاء باندې پیدا چغوالی تر دې چې وزنانه سره داسې ګندی وا هغه په ورو ګرځولا اے زناکار په کملار نن روانه نظام الدین اولیاء چې دغه حال باندې دی خزي اولیدلو اخذ په منډه باندې رااله خپل خاوند ته وای چې اے خاوندا زما دې پرب ذل جلال قسم وی چې نظام الدین اولیاء ولی نه نو رښتیا په سر زمين باندې ولی نشته دي مخالفین په داسې انداز مخالفین دي چې نظام الدین اولیاء کوسی سر ته ورسېدو نو داسې پورته کو چې یا الله خدای دې کوسی خلق د جنت سردارانو ګرځي خدای چې خلق رحمان بابا وای د سې دوه یاران بچانه ویلې دلی چې به یو ورته کنزل او بل دعا کړه دا د اولیاء شان دي تاسو د اولیاء د کلام باندې لږ سوچ وکړئ د نظام الدین اولیاء د دې خبرنا د رحمان بابا د دې شعر تطبیق خراوزی چې د خدای اولیاء زکه اولیاء دي چې خلق ورته زانی وای خلق ورته شرابي وای او هغه سوي اللهم اهدي قومي فانهم لا يعلمون د جناب رسول الله سنت په ځای کوي خدای ته ورته هدایت وکا دا خو نه پويږي قدیمه تکنزلی وای بدره دی وای خدای ته د جنت په دروازه کې ما سره شریک کا نظام الدین اولیاء به او فرمایل دي زنانا چې نظام الدین اولیاء په سر باندې معصوم زری ده داسیو سورې لیدلې چې دا سورې ما د بل انسان په سر نه دی لیدلې خدا به کله کلو هغه وجه دا و چې نظام الدین اولیاء د شبهات د مال د خورو رمضان ساتلو څه دی خیال دی چې لنګر ته مال راځي دا موږ او تاسو به سوجو کو د مدرسې له دې راغې د سی به یو اول په موږ شو نه و چې د کوم ځای راغلی ای به کنه خپل کار وکړي لا فخرم کو چې دا بوټي غوښم پکې پرته وي موږ د مقتدیانو نه پکې لیونی هغه زموږ نه پېلی ونی شي دا پته نه لګيږي مونږ ته زموږ دعا به قبول شي زموږ فریاد به قبول شي مونږ وایو چې د الله اولیاء څخه اولیاء دي چې هغه د الله پاک جل جلاله د معرفت په دروازه باندې دننه شو دنیا ټوله ترکړه او د خدای پاک ولایت ورته ملاو شو د هندستان یو عالم دی اغلی کلی دی و اشرف علی تانوی رحمت الله علیه داس یو عالمو داس یو بزرګو داس یو لوی شان خاوندو یو ځل په لار روانو یو زنانه راغله چا تاسو کوی دا څوک دی اخذ ورته ویل دا اشرف علی دی وې دا کوم اشرف علی دی وې دا غرام خور سره افرادی خپل چې نه ګوري او بس را منډي په ځان کې د قضې په دې خېټه باندې ځان تور در نه کوي دې خلې ته راوړي دا پروا نه ساتي چې دا حلال دي که حرام دي او په دې خلې وردن نه کوي اشرف علی تانوی رحمت الله علیه وې چې کله لاړو وې خپل خزې ته ویل چې الحمدلله دا الله نه ډېر خوشاله خزې ورته ویل خوشاله څه چللې وې ډېر رحم را باندې وکړه الله پاک وې سره رحم را باندې وکړه وې مخامخ یې زنانه ویلې چې دا آرام خور دی او الحمدلله ما آرام نه دی کړی او بیا ول دا په خېټه باندې هر څه دنه نه کوي ما ګوره خزې د خپل حلال ګټلې شوی مال نه د بل چاسیس خوړل نه دی د قبر نه به خوشبوئی روانه و د تانوی رحمت الله علیه دیو جن عزیزانو ته خدای پاک د اولیاء سره
مینا کوي ګورنن ډیر د بیا د بې بازار ګرم دی قسم په خدای مونږ دا نه وایو چې تاسو د اولیاء نه سوالونه وکړئ اولیاء د خدایانو غنئ کزه دا خبر وکم دا خو ما نه بم الله ناراض شي دا خو د ناراضګۍ تو خبره ده خدای سره شریک نشته نه په علم کې نه په ذات کې نه په صفاتو کې لیکن د الله د دوستانو سره مینا مونږ بیانو چې د الله د دوستانو سره مینا کوي د بیا دبي صادر م په سره وي نن سبا چې مولانا کین ل سپیکر تا نشه بداغي په خله کې بل خبره نه کاکا صاحب دسی پیر بابا دس زمونږ یو مولوی صاحب ډیر داسې غف شپیو الله دې په قبر باندې انوار را اوري وفات شو دی ناصر باغ کې ډیر خپل سره یو ځل راغی مدرسې د طالبانو له درس کې خبره کوله وې څنګه الګ ول معنی ته موږ هول ډیر لوی جلوس راوته نو طالبان خدا سي خلک ویل کوم ځبانه جلوس یره ول جلوی لوی لارې بند کړي ناغه طالب د مولوی صاحب کالجانو وینا او یې څو راوته وې د خدای اولیاء ټول لاوته او جنډې ور سره وي او هغه ول چې دی پنځپیرانو وابینو ته وای چې خدای مغر کوم د صد درد عمر در رسولې دي موږ نه قلار شي موږ درته سوالې دي تاسو خپل کې لګیا اوسئ موږ در نصوص وکاله وړاندې راغلیو نسبه خبره ته ما سوچ کولو به مولوی سے په درس کې وویل چې ګوره بچو د خدای اولیاء موږ نه قبرونو کې تنگ دي د خدای اولیاء مولانا زکریا صاحب رحمت الله علیه چا چې د جانان غیږ ورته حاصله د مولانا زکریا صاحب رحمت الله علیه یو عالم د خلینا مې اوریدل هغه پسې داسې وسویل چې الله دې رحم وکړي نارونو تاسو هم لګ دې غریوان کې سوچو کوي تاسو هم لګ وګورئ 1600 کال وړاندې او عقیده را روانه ده په دې باندې زمونږ پلاران مشران نیکونه غور نیکونه ټول را روان دي موږ تاسو هم لګ داسې ضمیر خپل ځان نه تپوس پکار دی چې مال په دې بے ادبۍ کې څه ملاويږي زه پکار دی د خپل مشایخ په نقش لار شم د خپل اولیاء په نقش لار شم نن سبا تاسو ګورئ مخکبه په جمعات کې دی یو دستور داسې جوړو خلق به د جمعې وشو تبارک الذی لوستل دا به عام جمعاتونو کې لوستل کېدل موږ ورپسې راو چې تبارک الذی په کوم ذکر راغلی تبارک الذی منه کړه خزانه وي خلک فائدې سشتا جمعه کې تبارک الذی ولسمنت ابو عالم اولوستل عوام به اوریدل قران کریم اوریدو باندې په یو حرف باندې لسنه کوي ملاويږي قران کریم سورته ملک سو آیاتونه دي به سو کلمات دي سو حرفونه دي چې دا ټول لا جمع شي یو مقتدی او استاد په څومره اجر او ثواب ملاوي خزانه دا بدعت دی بس نو چې بدعت نه دی وای لا خبره ختم شو سفیدې شتا تبارک الذی ورنه لکی الک ویل ورونو دا څه چلې چې دا په مړی باندې خیراتونه کول دا ولې ورځي دا نشته موږ مله چې څوګه لګي بس نشته نه دی کوي بلا دی ولګي موږ چا د خیرات سره سکار دی پلار خپل مړ دی بلا جادات ورته پرې خو دې کوي ودی کی کنه دی کوي نه دی کوي دعا د سنتونو بعد داسي جنازې نه بعد داسي پدې غوګونو باندې مې ووریدل او پدې جبه مې وسره خبرې وکړې یو مولانا راته ویل کتاب راويستلو ما ورته ویل چې تا درس کې دا خبره وکړه چې مړو ته تلاوت په مقبره کې منع دی وای او دا بالکل بدعت دی یعنی قبرستان کې با تلاوت نه کې په قبرستان کې تلاوت دا منع دی دا په دې غوګونو مې اوریدل تل ما ول چې مولانا دا خو حدیث مرتراواړو امام احمد روایتو چې دغه حدیث کې راځي چې چا خپل مړو ته درې ځلې سورې اخلاص درې ځلې سورې اخلاص یو ځلې فاتحه اولو صلا لکه د چې ورته ټول قران کریم ختم کو او تر سوچ په د باندې سلوي خورزي تیریږي د دې قبر باندې با الله انوار راوري ما ته ول دا حدیث ضعیف دی دا حدیث څه دی ضعیف دی امام احمد رحمت الله علیه وی قوی دی دا وی ضعیف دی ګوري کم دله خبره لاړه نو لږ سوچ وکي د مرګو درد د جدایي سپته لګینا ازمنګا لوی شیخ الحدیث ډاکټر شید علي شاه صاحب رحمه الله نور الله مرقده تاج المحدثین دنیا نه لاړ سترګې پټ کړې قسم دې چې ټول پاکستان په بل طرف باندې واړې والله کده شیخ شید علي شاه په شان دي سړی پیدا شي لاړو علما را روان دي علم داسې خلقو ته پاتې شو د اردو چند خبرې به یاد کړي او صاحب هغه به وای پلان کې بدعتي پلان کې بدعتي پلان کې داسي پلان کې داسي کله په تراو جګړه
منګ قسم په خدای په دومره ځمکه باندې ځان وجنو، خو د مذهب په مسله کې دا د مولانو کار دی، دا د مولانو کار دی. ګوره منګ هم دا کار دی، منګ هم درنه روغ دي بستر والو صبح درنه د خدای په ځمکه پراخه ده، لویه ځمکه یو ځای کې به پراته یو. نه، 1400 کاله وړاندې د مذهب مسله را روانه ده، په دې غیرت کوي. کاکا صاحب رحمت الله علیه د خدای ولی دی، ولی بیا د بنوم سره والی. پیر بابا رحمت الله علیه د الله ولی دی، ولی بیا د بنوم سره والی. دا وایا چې کاکا صاحب رحمت الله علیه نه امداد مغواړي، ځکه د خدای اولیاء دي، هغه خپل محتاج دعات دي. خولي خبره ده، قبر په بم باندې و د رحمان بابا قبر سمو د وړاندې لزولې شو. بیا په اخبار باندې یو شعر راغلو، ما په ژوند خصوب نه دي ازار کړي، دا چې ما ازاروي ازار د چا دی. اشیر په اخبار باندې راوستو چې رحمان بابا وی ما چا سره ثبت کړي، خو زما قبر ته دې بمونه راول کې دي. خدای سه ډېر احتیاط پکار دی. مونږ خدایو چې علم ډېر ترقی وکړل کنه، دا ټول تاسو وی ترقی وکړل، علم ترقی نه کړی، علم جنازه روانه ده. شیخ شیر علي شاه لاړو، مونږ ته علم پاتې شو. قسم په خدای سر در باندې فتوا در کوم چې دا د ستا پټه دی. ما خام براته دا چې سب سراوړي جب کې به را تکیدي وم د دنه ده دا مفتین نه دي، زه چې دا مفت کوم. اوسرو مفتینو نه تپوس نه کوي. دا لوی د علم غرونه مفتی سیف الله صاحب، دا لوی د علم غرونه هغه خلق ته کېنه چې د چا په علم کې شل کاله 13 کاله په دې فقہ کې تیر شوی، په احادیثو کې تیر شوی. قسم دې د شپږو میاشتو بس مفتی وي. ما غرض دانه دی په چا رد نکوم، خو خبره دادا چې سبا اخیری وخت د نبی پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي چې اخیره زمانہ دادا زلزلې بډېری شي. د اخیره زمانه د قیامت د علامونه دا چې لوی علما به د خلقونه خپشي زیبتنه، څوک به په مرګ باندې دي، څوک به په ژوند باندې روانيږي. نو درخواست مې دادې ورونو چې په خپل مذهب باندې ځان ټینګ اوساتئ، د چا دی غوړو سړو نمونه پسې مګرځئ، د خپل اولیاء الله ادب کوئ. موږ او تاسو ته الله پاک یو لوی دولت را نصیب کړي چې کلمه د لا اله الا الله محمد رسول الله زمونږ نه وړاندې کتا سی وای. ګورې دا یاد ساتئ ورونو، هر دور او زمانہ کې ښه او بد وي، د خو مخالفت بد کوي د ارزه کې، او د باز قیامت چې رانیږي نو حضور پاک فرمایي چې ښه خلق به کم شي، بدان به ډیر شي. ښه به کم شي، بدان به ډیر شي. دا بدان به بیا د دې خدا خواله ختمي په دې خبرو سره چې دا پسخه ده، دا پسخه ده. او ما هغه خبر راغلی، الله دې زمونږ استاد په حال باندې ورحمېږي. زما غرض دا دی ورونو چې خدای پاک د اولیاء الله سره مینه کوي، محبت کوي، ادب کوي. قسم دې زه برو ما چې خبر شم چې ډاکټر صاحب وفات شو، زما دې په خدای قسم مال کا زما خپل پلار وفات دی. ځکه چې شیخ شیر علي شاه صاحب باندې یوازې اکوړې یتیم نشو، یوازې دارالعلوم حقانیه عاجز یتیم نشو، د آل دنیا علما ور باندې یتیمان شو. داغه شخصیتو چې په دې مدینه منوره کې یو مسله پیدا شو، دا درته ځکه وایم مدینه منوره کې یو مسله دی نوې رڼا والا راويستله چې د پیغمبر پاک دا گنبد لري کو. تاسو په خوب کې ودی خبرم نه موږ دا خبره ده چې تاسو دا مولوی صاحب دې سلی ونی دي، دې خلکو بس راغ قسم سره دشمنان خو نه دي، پټیرانه لاندې کړي، پولران لاندې کړي، خپل خوري او خپل خورو. لیکن تدبیر غلط ته، سوچ غلط ته. خلق را جمع شو په دې باندې یو عالمی فکر جوړولو چې دا گنبد په قبر باندې حرام دی. نبی پاک فرمایي چې په قبر گنبدونه مو جوړوي. نو دا خو د نبی علیہ السلام په قبر گنبد جوړه دا بلری کو. د وخت علماء را جمع کړل، د دوی د وخت علما. الله دې د پاکستان د علماو حفاظت فرمایي. دا علما دي ګوره، او دا علما د دیوبند علما دي، دا نه دي دا ټکرې سړي، دا خو نه دي. دې ته وګورئ، دې باندې رومال نه راچولي سیبا به د دې معافي لکه د هسپتال نرسانی دی بس په دې رومال کې مخ کې چې موږ تاسو را امامت کوي، موږ مرپسې ولاړو مړه کېږي، موږ کو کېږي، موږ بربند باندې کېږي، زوس کمی صبح سم مدرګ موږ نه کېږي. لږ سوچ کوي، دا د پیغمبر سنت دی، دا د فرشتو سنت دی، دا د 1,24,000 انبیاء سنت دی، دا د 1,24,000 پیغمبران. یو نبی دې ماته سوګوخی چې هغه پټکې نه په سر کړی، یو پیغمبر. غرض میدان دی، غرض میدان چې مسله بل طرف ته روانه ده. وای چې دا گنبد په ختم کو. دا ډاکټر شیر علي شاه رحمه الله، یا الله په قبر انوار را اوره خدایا دی ور تراغه ول داسې چللې چې دې شي تلاس موړې ګوره. خبره داسې ده
چې تبلوی عالمي او که جناب عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها. حیران شو داسې خو نه شو ویلې چې دوی ویم داسې وای عبد الله عمر فاروق سره دومره علم نو، ابو بکر صدیق سره دومره علم نو. یو چا ویلی مولانا زکریا صاحب دا غلطی کړې دا ما ویل ګوره غلبیل دی غلبیل سوری باندې اوس مارم زرهاو سوری بدر کې پیدا کم په کروڑها سوری بدر کې پیدا کم به به سوری نشي بندولې زما د مشایخ پورې م لګېږي زما د اکابر دیوبند پورې م لګېږي اکابر دیوبند چې چا لاس راچولې قسم په خدای اور ته وردانګلی اور کې ځان سوځولې زما اکابر دیوبند کا نه نن به ارچا کور مخ ته انګريزان ولاړ وې. دا د اکابر دیوبند برکت ته، دا د شیخ الهند برکت ته، دا د مولانا عبدالحق برکت ته، دا د مولانا فضل الرحمن برکت ته چې نن دنیا ته صفر طاقت ته داسې ولاړ دي. دا علماء دیوبند ولاړ دي. دا مولانا شیخ شیر علي شاه سے ورته ویل چې تاسو نه تپوس کوم عائشه رضی الله عنها دا لوی عالمه او کته لوی عالمه. عبد الله ابن عمر لوی مفتی او کته لوی مفتی. عبد الله ابن عباس لوی مفتی او کته لوی مفتی. عبد الله بن مسعود لوی مفتی او کته لوی مفتی. ما ته وایا 1,10,000 صحابه موجود دي چې جناب رسول الله دنیا ته تشریف آوری وکړه. 1,10,000 صحابه ارازی او د عائشه په کوټه باندې چت پروت دی. هغه چت صحابه نه رنګي دا نه وای چې دا د پیغمبر د پاسه چت دا بڑنکو نو که هغه چت نه رنګيږي صحابه ورته صحیح وای ګمبت یو شکل داغه چت ته په هغه چت باندې ګمبت جوړ دی. ته په کوم دلیل باندې ګمبت لړکې د پیغمبر پاک علیه الصلاۃ والسلام. نو صاحب خبره بل طرف ته روانه ده. لږ ځان کې شعور راولي، لږ غیرت ځان کې راولي. اللهم صل وسلم علی النبی الامین. اللهم صل وسلم علی النبی الامین.